له تجارتي حلو زیاتولو په غرض په تورخم کسټم کې د ډایریکټر هیډ کوارټر کسټم انجینیر حبیب احمد په صدارت کې چې پکې د پاک افغان جاینټ چیمبر مشران هم شریک وو. پاک افغان چیمبر چیرمن خان جان الکوزی او له پاکستان لخوا ضیاء الحق سرحدي هم شریک وو. په دغه موقع د سرحد او د خیبر چیمبر اف کامرس نمائندگان هم موجود وو. په غونډه کې شریک د پاک افغان جاینټ چیمبر چیرمن خان جان الکوزی د پاکستان سره تړلو ټولو لارو باندې تاجرانو ترانسپورټرانو ته په امپورټ ایکسپورټ کې د ګڼ شمېر مشکلاتو په حواله خبرې اترې وکړې. په تورخم پوله افغان تاجرانو ترانسپورټرانو ته د فرش فروټو په کلیرنس او له تشو لارو راوختو مشکلات په خصوصي توګه ذکر شول. د کوم په جواب کې چې ډایریکټر هیډ کوارټر کسټم انجینیر حبیب احمد په موقع دواړې مسلې حل کړې او د ریګولر مانیټرینګ ټیم یې هم تشکیل کړو. په دې هکله په غونډه کې موجود د جاینټ چیمبر چیرمن خان جان الکوزی خیبر نیوز ته وایي دلته خو واقعا خبرې زموږ ډېرې شوي دي، هر وخت راغلي او دلته هم خبرې شوي دي، خو د طالبانو د راتګ نه دا لومړنی ځل دی چې موږ دلته راځو د یو ښه نیت سره راغلي او دلته مو هم په اسلام آباد کې هم په پېښور کې او هم دلته سپینې خبرې وکړلې د مسؤلینو سره. نو دلته چې کوم مسؤلین د کشتم او د NLC او د امنیتي راغلي او ترانسپورټ ټول هغه مشکلات چې په دې بارډر کې موجود دي او دواړو ملکونو ته ضرر رسولی دی او دواړو ملکونو په اقتصاد اثر اچولی دی، هغې باندې ډېرې تفصیلي خبرې وشولې. تاسو په خپله وایي نو ما په آخره کې دا هیله هم ترې وکړله چې هره پیره یو هیئت ریګولیشن راغلی دی، بیا وروسته مشکلات نورم ډیر شوي دي، خو دې ځل چې دا موږ راغلي یو امیدوار یم چې دغه څه شی چې ویل کېږي کوم مقصد لپاره دا راغلي یو. ډېر مسلې موږ هلته پېښور کې هم ډسکس کوو منسټر اف کامرس کې FBR سره او انشاءالله دا سپیشلی خصوصي طور باندې ډایرکټر صاحب موږ کراچي نه رالو د ټرانزټ انجینیر حبیب صاحب او دلته کم سټاف او د کسټم سټاف د ټولو مشران راغلي او NLC پکې ناس او نور FC سره کوم ټول مسایل ډسکس شو. دنه خو زموږ ډېر خوشګوار خسته په ماحول کې پاک افغان جاینټ چیمبر میټینګ وشو او ډایرکټر صاحب هم ډېرې ښې خبرې وکړې او ان شاء الله تعالی دوی دا سیزن دی او دوی چې را زموږ ته مطلب دا ټرانزټ کوم ګاډي دا کوم سستی ده پکې، خو بیا غو نه باوجود ما ورته دا خبره وکړه چې دا کوم مونږه ایکسپورټ پالیسی ده 15 تاریخ عبدالرزاق داود چې منسټر موږ له کوم ټیم راکړو او دغه FIA موږ سره څه تنګول شروع کړي زموږ ټول ایکسپورټران یې ډېر خفه کړي دي. نو په دې هکله باندې ما دا خبره ورته وکړه چې خو دا 15 تاریخ ختمېدو والا دی نو دا ایکسپورټ به زموږ مکمل راودرېږي او بل دا FIA ایکسپورټ څومره ایکسپورټران دي دا 160 نه برابره دا ټول ډېر خفه کړي او ډېر پریشانه کړي. نو دوی چې ان شاء الله تعالی دا خبره به درزه مخته ډېر زر تر زره ورسوم چې موږ ایکسپورټ متاثر نشي او 15 تاریخ باندې چې زه یا مچ زر تر زره دی یو سارو نه بل راشي زر تر زره او اخر موږ له ټیم راکړه کني دا ایکسپورټ به مکمل ختم شي د پاکستان. د ډایریکټر هیډ کوارټر کسټم نماینده په جواب کې څه داسې وایي مسلې وی چې هغه هغوی موږ ته په ګوته کړي نو هغې کې یو دا و چې خالي کنټینر یې خوا ولاړې دي د ټرانزټ او په هغې باندې ډیټینشن راځي او $1.5 د افغان تجار په هغې باندې ډیټینشن ورکوي. نو هغې دپاره موږ هغوی سره خبره وشوه او دا مو ورته ویل چې انشاءالله دا کنټینر به زر تر زره موږ پاکستان ته راولو او د ډیټینشن چې کوم مسله دا به حل شي. باقي هغوی دا خبره او بله موږ ته په ګوته کړه چې زموږ نن سبا سیزن دی او موږ ټولو ته هم دغه پته ده چې اخوا سیزن دی د افغانستان او فرش فروټ او سبزیانې چې کوم میوجات دي نو هغوی موږ ته دا درخواست وکړو چې دغلته کوم دا سبزیانې دي دا زر تر زره تاسو د دې کلیرنس زر تر زره وشي نو ښه وي. نو موږ هغوی ته دا اطمینان ورکړو چې انشاءالله موږ مخکې هم زموږ پروسس چې کوم د کلیرنس دغه هغه تیز او نور موږ کوشش کوو چې دا زر تر زره کلیر شي چې افغان تجار ته او هغوی ته کوم ټریډرز دي هغوی ته نقصان نه شو دا سبزیجات او میوجات زر تر زره مارکیټ ته ورسي. د پاک افغان جاینټ چیمبر نهم اجلاس وروسته له دواړو هیوادونو مشران مطمئن دي چې له داسې عملي قدمونو اوچتېدو وروسته به ډېر زر تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی راشي چې ورسره به ولس ته ورپېښې ستونزې ډېر زر ختمې شي. کیمرامین عدنان افریدي سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډي کوتل.